په صحابو کی او صحابی راغله دے او د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د یو مسلې تپوسو کو. هغه مسله سوا یا رسول الله دا 5 وخت منځونه الله په مونږ فرض کړی دي، انو دا مونږ په کم ټیم کوو؟ 5 وخت منځونه الله رب العزت په مونږ باندې فرض کړی دي، نو دا مونږ په کم ټیم باندې کوو؟ اوس واورخه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي 2 ورځې ما سره دلته کېوا، اره خبره به تا ته پته ولګي او د هر ټیم او د هر وخت به تا ته پته ولګي. دا حدیث ترمذی ذکر کړی دی اور دارنګي ابو داود هم ذکر کړی دی. کله چې دا صحابي راغی او تپوس یې وکړ چیرې مونږه باندې الله رب العزت 5 منځونه فرض کړي دي، نو دا 5 منځونه مونږ په څه ټیم کوو؟ آیا دله د خپل خوښې ټیمونه دي که ټول په یو ځل دي او کنا بیل دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته وایي دلته کېوه 2 ورځې. یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځونه ټول وکړل، حدیث کې هغه ټولې خبرې دي، فلان کې منځه پاول وخت کې وکړه، بل منځه پاول وخت کې وکړه، بل منځه پاول وخت کې وکړه. سار نه ورته شروش څنګه چې سبا صادق سبا راوخته کم ټیم چې اذان په دغه ټیم ته جناب رسول الله یو ورځ د سحر منځو کا. ٹھیک شو کنه؟ کله چې زوال څنګه وشو او نور د سر نه زایل شو، بالکل د زوال سره متصل جناب رسول الله ورته د ماسپخین منځو کا. کله چې د انسان سورې دا زوال د سوري نه علاوه د مثل برابر شو، د قد برابر شو، نو بالکل پاک کا وقت کې ورته د مازیګر منځو کا. څنګه چې غروب آفتاب شو، څنګه چې د ماښام نور پریوته، متصل ورته جناب رسول الله د ماښام منځو کا. او څنګه چې شفق غائب شو، رڼا غائب شوا په مغرب سایډ باندې، نو جناب رسول الله ورته فوراً د غائبېدو د شفق سره د ماسخوتن منځو کا. یو ورځ خو دا ټول منځونه جناب رسول الله په اول وخت کې هغه ټول وکړل چې سبا شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا د سحر منځو کا. نبی علیہ السلام د سحر منځو کا په داسې ټیم کې چې هغه طلوع ته نږدې، نور راختو ته نږدې جناب رسول الله د سحر منځ ختم کا. نور راختو ته نږدې منځو کا نبی علیہ السلام د ماسپخین منځ وکړه. یو روایت کې راځي چې په هغه وخت کې وکړه چې کله د یو انسان سورې د فیض زوال نه، یعنی د هغه سوري نه چې هغه سورې د زوال په ټیم کې و، هغه فوټ یا 2 فوټه سورې هغې نه علاوه د انسان د قد برابر دا یا یو شي د قد برابر سورې چې کلام یو شو پاغ آخری وقت کی ورتو کو، یا بعض روایاتو کی راضی مثلیه دوچن چکل شو، دوچن شو سورے نو د ماسپخین منزے پا آخر وقت کی وک. اور چکلا
د مازیګر مونځ ټیم شو نو هغه من قبیل الغروب د غروب نه لږ مخکې وکړه، د نور پریوتو نه لږ مخکې د مازیګر مونځ وکړه. کله چې د ماښام مونځ شو نو د ماښام مونځ یې هم په هغه وخت کې وکړه چې په کوم وخت کې پرون کړی و. ماښام مونځ هم په هغه وخت یې وکړه چې په کوم وخت یې پرون کړی و. اور د ماسخوتن مونځ یو روایت کې راځي الی ثلث اللیل، درېمې حصې د شپې پورې بوتله. او په بل روایت کې راځي الى آخر اللیل، تر آخر شپې پورې چې دی نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مونځ د ماسخوتن وکړه. کله چې دا مونځونه 2 ورځې وکړل، نبی علیہ السلام چې کله سلام واړولو اعلان کوي این السائل عن اوقات الصلاة، هغه څه شو هغه سړی چې هغه د مونځ د وختونو تپوس کړی و زمانه. نبی علیہ السلام آواز وکړه صحابو ته این السائل، هغه تپوس کوونکې څه شو چې زمانه تپوس کړی و چې دا مونځونه موږ په څه ټیم باندې کوو. هغه ورته وی انا یا رسول الله، زه یم د الله رسول دایما. وراش تعال رامخکې شه، وی تا ما سره 2 ورځې مونځونه وکړل. وی آو یا رسول الله. وی ښه، دا لومبنۍ ورځې مونځونه م تا نوټ کړل او د دویمې ورځې مونځونه م تا نوټ کړل. والوقت لنا، زمونږ د پاره چې کوم وقت دی نو هغه په منځ د دې کې دی. په څه کې دی؟ په منځ د دې کې دی. یعنی نه داسې ده چې د صبح صادق سره مونځ کې، او نه داسې ده چې د سحر مونځ دومره وروسته کې چې نور راختو ته بالکل قریب شي. والوقت ما بین ذالک، د دې په درمیان کې مونځ کوئ. دغه ورته وویل. بیا د ماسپښین ورته وویل والوقت ما بین ذالک، مازیګر مونځ یې والوقت ما بین ذالک، د ماښام مونځ په هغه ټیم باندې، او د ماسخوتن مونځ والوقت ما بین ذالک. هغه صحابي وی یا رسول الله ما رأیت قط، ما چرته نه دی لیدلی داسې یو وضاحت سره د یو خبرې کوونکې انسان من قبلک، ستانه مخکې تا چې زه څنګه پوی کړم، عملی طور باندې تا پریکټیکلی تا زه پوی کړم چې او دا ټیم دی، دا ټیم دی، دا ټیم دی. مقصد مې د دې خبرې نه داو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم یو سنت او طریقه خودلی دا، نو هغې کې غبار، پاغې کې شک، پاغې کې اشتباه، پاغې کې څه پټوالی نه دی پرېښودی. هره خبره جناب رسول الله د سنتو هغه واضحه ده.